السلام مؤمنه ګرانو دوستانو وخت مو په خیر د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ دوستانو لکه څنګه چې تاسو وکتل آفتاب عالم هم د نړیوال جام څخه رخصت شو او په خپل کور کې ناسته دوستانو ډیرې ملګري دا خبرې کړي چې آفتاب عالم داسې غلط کار کړو یعنی د جینۍ شونډې اغیشتې وې په سره پر روان سړک کې ځکه د ټیم نه بهر ویستل شو دوستانو اصل خبره صفا خبره داسې ده زمونږ یو ملګری د آفتاب عالم ورور چې کریم صادق نومیږي هغې ته ټلیفون کړی و نه تماس یې ورسره نیولی و دوستانو هغې ورته ویلي چې د آفتاب عالم څه قصه ده نو دوستانو تاسو فکر کوئ چې څه به ورته ویلي نو کریم صادق ورته ویلي چې آفتاب عالم یې د دې وجې د ټیم نه بهر کړ چې هغه د خپل یو ملګري دیدن ته ورغلی و هغې ته یو ملګري انګلینډ کې ورته ټلیفون کړی و چې راشه یو شپه دلته ما سره وکړه نو چې کله هم آفتاب عالم هلته تللی و نو د شپه یې هلته کړې وه او بالکل د خپل ټیم د مینجمنټ نه یې تپوس نه و کړی هلته تللی ورسره ناست و بغیر د دوی د اجازته تللی و هلته یې شپه هم تېره کړې وه او کریم صادق دا هم زیاته کړه که چېرته آفتاب عالم داسې غلط کار کړی وي چې ICC والا د کرکټ نه ویستې وي یعنې د کور ته یې راواستولو نو هغه اول زما ورور نه دی او موږ به د کور نه هم شړو نو ډېرې ملګري دا خبره کوي چې آفتاب عالم داسې چل کړی داسې چل کړی دوستانو آفتاب عالم او مجیب الرحمن دا دواړه چې دي دا په ټیم کې داسې شهرت لري لکه ډېر یو ښه اخلاقیات لري ښه انسانان دي یعنی زموږ لوبغاړي ټول ښه دي یعنی دغه دوه پکې ډېر شهرت لري په اخلاقو کې په انسانیتو کې نو تاسو به زما تېر ویډیوګانې هم کتلې وي چې آفتاب عالم بالکل داسې کار نه ده کړی او نه به کوي ځکه دا د خلکو دسیسې دي هر سړی او لوبغاړي پسې خبرې کوي چې دا داسې چل وکړو او دا یې داسې وکړو نو دوستانو د آفتاب عالم ورور کریم صادق چې تاسو یې هم پیژنئ هغه په خپله دا خبره وکړه چې آفتاب عالم هیڅ داسې غلط کار نه ده کړی چې د هغې په وجه دی د لوبغاړي نه وویستل شو بالکل دا هیڅ خبره نه وه صرف دا د خپل ملګري ملاقات ته تللی او د هغې وجه یې د ټیم نه بهر کړو دوستانو تاسو هم خپل نظر لاندې په کمنټ کې را سره شریک کړئ که ویډیو مو خوښ وي ویډیو سره لایک کړئ د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ تر بلې ویډیو د لوی الله په امان